لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به پخپله ووایي چې الله. دوی ته ووایه کله چې حقیقت دا دی نو ستاسې څه ګمان دی چې که الله ماته څه زیان رسول وغواړي نو آیا ستاسې دغه معبودان چې له الله نه پرته یې بولئ ما به د هغه له رسول شوي زیان څخه وژغوري؟ یا که الله پر ما باندې مهرباني کولو وغواړي نو آیا دوی به د هغه د رحمت مخنیوی وکړی شي؟ نو دوی ته ووایه چې زما لپاره همدا الله کافي دی. توکل کوونکي پر همغه توکل کوي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. دوی ته په صراحت سره ووایه چې ای زما قومه تاسې په خپل ځای خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم. ډیر ژر به تاسې ته معلومه شي چې پر چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او چا ته هغه سزا ورکول کیږي چې هیڅکله ایسته کیدونکې نه ده.